السلام علیکم او بخیر راغلی په نننی کلاس کې به مونږه خبره اتره کوو چې تاسو لا څومره روپۍ پکار دي چې تاسو په امازون باندې خپل کاروبار شروع کړئ. How much money do you need to start selling on Amazon؟ تاسو له څومره پیسې پکار دي چې تاسو خپل کاروبار په امازون کې شروع کړئ. نو په نننی کلاس کې به مونږه ټوټل خبره اتره کوو د دې په بزنس ماډیولز باندې به هم مونږ خبره اتره کوو، د دې په کاست باندې به هم مونږ خبره اتره کوو چې په دې باندې به څومره خرچ راځي. نو ویډیو سکپ کوئ ما، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر سیز باندې A to Z پوه شئ. زما نوم دی فضل احد. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. د ټول نه اول خبره اتره دا ده چې مونږ به د امازون اکاونټ جوړو. صحیح ده، کله چې هم مونږ په امازون باندې کار شروع کوو مونږ به د هغې دپاره د امازون اکاونټ جوړو. اوس تاسو که نه پوه چې امازون څه څیز دی، په امازون به مونږ کار څنګه کوو، نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک چې دی میلاو شي، تاسو د هغې په مدد سره هم ځان په ډیټیل سره پوه کولی شئ او دلته کې به هم زه تاسو پراپرلی ګایډ کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، یو پوینټ هم مه میس کوئ چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. مونږ به د امازون سیلر اکاونټ جوړو. صحیح ده، اوس د امازون سیلر اکاونټ څه څیز دی؟ ګوره چې کله مونږ په امازون باندې کار کوو که نه، نو امازون چې دی دا یو بزنس دی. صحیح ده، آنلاین کاروبار دی. نو په دې کې مونږ ځان له یو سټور نیسو. صحیح ده، لکه څنګه چې مونږ په کلي یا په ښاریو کې ځان له دکان وباسو، صحیح ده، مونږ ځان له یو دکان نیسو. دغه شانتي امازون چې دی دا د دنیا په سطح باندې یو غټ مارکیټ پلیس دی. په دې کې مونږ دکان نیسو چې هغې ته وایي امازون سیلر سنټر اکاونټ. مونږ ځان له اکاونټ جوړو. صحیح ده، اوس په اکاونټ باندې څومره خرچه راځي څومره نه راځي. نو 2 ټایپس اف اکاونټ دی. صحیح ده، او بیا درته سپیشلی آفر درته دی د دوبۍ دپاره چې دلته په دوبۍ کې که تاسو اکاونټ جوړوئ، په دوبۍ یا سعودي عرب کې که تاسو اکاونټ جوړوئ، دلته کې اکاونټ چې دی ستاسو فری جوړیږي، که هغه پروفیشنل وي او که هغه انډیویجولي. که مونږ د یو اس یو کې کینیډا په باره کې خبره اتره وکړو او د هغې د سیلر اکاونټ فیس په باره کې خبره اتره وکړو، نو تاسو به په هغې باندې هم پوه شئ. کله چې هم تاسو امازون سیلر اکاونټ جوړوئ، صحیح ده، د یو کې یو اس دپاره، صحیح ده، کینیډا دپاره، برازیل دپاره، نو ستاسو سره 2 ټایپس اف اکاونټ دی. صحیح ده، یو ته ویلی کیږي انډیویجول، دویم ته ویلی کیږي پروفیشنل. اوس انډیویجول هغې یو ته ویلی کیږي چې د چا کمپنی رجسټر نه وي. صحیح ده، چې د چا کمپنی نه وي، هغه جسټ انډیویجولي یوازې مطلب کار کول غواړي، نو هغه انډیویجول اکاونټ چې دی هغه کولاولی شي چې د هغې منتلی چارجز نشته دی. د هغې هله چارجز وي چې کله کسټمر ستانه سامان واخلي او خرڅ شي، نو هله به ستانه امازون والا پیس کټ کوي، په انډیویجول کې اسی درنه نه کټ کوي. بیا زمونږ سره سیکنډ ټایپ دی پروفیشنل. په پروفیشنل کې به ستاسو نه امازون والا هر میاشت $39 یعنی $39 به ستاسو نه په هر میاشت کې پیسې کټ کوي، خو دا پروفیشنل اکاونټ دی. مطلب په دې کې به تاسو LLC بیا جوړوئ. صحیح ده، لیمیټډ لایبیلیټي کمپنی چې کوم ده، مونږ به ځان له یو کمپنی رجسټر کوو. صحیح ده، نو په هغې باندې هم کاست راځي، د 290 تر د 800 پورې پی کاست راځي په LLC جوړولو باندې. صحیح ده، چې کله تاسو پروفیشنل اکاونټ جوړوئ د هغې نه مخکې به تاسو چې دی LLC رجسټر کوئ. صحیح ده، یا تاسو چې دی انډیویجول اکاونټ چې دی هغه هم سټارټ کولی شئ، په هغې باندې هم کار چې دی شروع کولی شئ. صحیح ده، وروسته هم بیا پروفیشنل ته دا اړولی شئ، تاسو دا چینج کولی شئ. چې کله مونږه پروفیشنل اکاونټ جوړو مونږ به له مخکې LLC جوړو. صحیح ده، په هغې هم کاست راځي، او بله په ذهن کې به دا خبره ځان ته ایږدو چې که زمونږ فرض کا خرڅ کیږي او که خرڅ نه کیږي $39 به زمونږ نه امازون والا په هر میاشت کې چارج کوي.
خو که فرض که تاسو په سعودي او دوبۍ مارکیټ پلیس باندې کار کوئ، په سعودي باندې او په دوبۍ د امازون په مارکیټ پلیس کار کوئ، نو هلته کې دا فری دی. که تاسو انډیویجول اکاونټ جوړوئ هغه هم فری دی، صحیح ده. که پروفیشنل اکاونټ جوړوئ هغه هم فری دی، صحیح ده. دواړه په سعودي دوبۍ کې فری دي. او په یو کې یو اس کینیډا په دې ملکونو کې کم چې یورپن کنټریز دي په دې کې چې دي ستاسو نه $39 فیس اخلي د پروفیشنل اکاونټ، صحیح ده. ښه، بل زمونږ سره راځي پراډکټ کاسټ. زمونږ به په پراډکټ باندې خرچ راځي. مونږ چې کم سامان اخلو صحیح ده په هغې به زمونږ خرچ راځي. اوس به په هغې زمونږ څنګه خرچ راځي؟ مطلب کله چې هم مونږ د چانه سامان اخلو صحیح ده، خپل دکان لی راوړو امازون ویر هاوس ته یې لیږو، صحیح ده. مونږ اف بی ای کوو، نو مونږ څه کوو؟ هغه پراډکټ چې دی هغه اخلو په خپلو پیسو باندې او د امازون ویر هاوس ته یې لیږو، صحیح ده. چې کله خرڅېږي نو مونږ ته چې دی پیسې بیا راځي. نو د انوینټري زمونږ کاسټ راځي، چې کله مونږ سامان اخلو زمونږ دغه کاسټ راځي، صحیح ده. انوینټری کاسټ مطلب پراډکټ کاسټ شو، بیا انوینټری کاسټ شو. بیا زمونږ سره سورسینګ کاسټ دی. فرض کا تا دا پراډکټ د په چاینا کې واغیستل، صحیح ده. اوس چې تو دا د چاینا نه راغواړې، صحیح ده، نو دا تو ترو ډي ډي پی راغواړې، صحیح ده. ترو مطلب په جاز کې راغواړې، امریکا ته، دوبۍ ته، سعودي ته، هر ځای ته تو راغواړې په کوم ځای کې چې د امازون مارکیټ پلیس موجود دی. نو د هغې چې دی کاسټ وي، سورسینګ کاسټ وي. اوس دا ډیپینډ څه کوي؟ دا په ویټ باندې ډیپینډ کوي، زمونږ د انوینټري په ویټ باندې ډیپینډ کوي. نو په امازون باندې بس تاسو دا خرچې راځي. مخکې ځو تاسو ته چې دی د امازون بزنس ماډیولز هر څه به درته ایکسپلین کوم، ویډیو به نه سکپ کوئ. که ویډیو ستاسو خوښ شوله د ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک وکړئ، زمونږ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتې کمنټ وکړئ. بزنس ماډل ان امازون. په امازون کې بزنس ماډلز کم دي، کم چې ښه بزنس ماډلز دي. بزنس ماډل مطلب کم د کاروبار طریقې دي چې په هغې په مدد سره مونږه په امازون باندې خپل کاروبار شروع کولی شو، صحیح ده. نو زمونږ سره چې کم مین دي هغه د فرست پرایویټ لیبل. پرایویټ لیبل څه ته وایي؟ پرایویټ لیبل دی ته وایي چې کله تاسو خپل یو برانډ لانچ کوئ، صحیح ده. چې کله تاسو خپل ځان له یو برانډ جوړوئ، مینوفیکچرینګ هر څه تاسو کوئ، صحیح ده. د هغې ټریډ مارک هر څه رجسټر کوئ، نو هغې ته ویلی کېږي پرایویټ لیبل. چې کله تاسو په خپل برانډ باندې کار کوئ نو هغې ته ویلی کېږي پرایویټ لیبل. خو چې کله مونږ سٹارټ اخلو نو مونږ ډایرکټ د پرایویټ لیبل نه اخلو، صحیح ده. ځکه زمونږ په امازون کې دومره تجربه نه وي. اوس چې تاسو فرض کا امازون ته راشئ ډایرکټ د پرایویټ لیبل نه سٹارټ واخلئ، نو ستاسو په امازون کې تجربه نشته دی، تاسو ته به ډېر زیات ایشوز راځي، میبي تاسو چې دی ناکامه شئ، صحیح ده. پراډکټ چې دی هغه ستاسو چې دی هغه چې دی ناکامه شي نو نقصان به تاسو له ډېر درکوي. نو دا لږ شانتي ویری ریسکی دی، صحیح ده. خو پرافټ چې دی که فرض که مونږه د منافع خبره وکړو نو په دې کې منافع بیا ډېره زیاته پاتې کېږي. ولې؟ دا به ستاسو خپل یو برانډ وي، تاسو ځان له یو خپل برانډ لانچ کوئ، لکه څنګه چې ډو دی، صحیح ده، هیډ اینډ شولډر دی، داسې مختلف زمونږ سره غټ غټ مشهور برانډز دي. نو دغه شانتي مونږ ځان له یو برانډ لانچ کوو، صحیح ده، په پرایویټ لیبل کې. بیا زمونږ سره مایکرو پرایویټ لیبل دی، وړوکی پرایویټ لیبل دی، صحیح ده. وړوکی پرایویټ لیبل هغې ته وایي چې کله مونږ یو برانډ ځان له سٹارټ کوو، صحیح ده، خو هغې چې دی لیګلی ټریډ مارک نه رجسټر کوو. مونږ د ټیسټینګ د پرپز دپاره ځان له وړوکی برانډ لانچ کړو چې په هغې باندې خرچه زمونږ کمه راځي، صحیح ده. هغه مونږ ټیسټ کو وګورو که فرض کا زمونږ دغه پراډکټ چې دی دا تګړه وي، صحیح ده،
پرابلم سالوینګ والا وي، مسله د خلکو حل کولی شي او فرض که دغه پراډکټ ښه وي نو موږ له بیا آفیشلی ټریډ مارک هر څه رجسټر کو او څه کو پرایویټ لیبل ته کنورټ کو. نو کله چې هم موږ سٹارټ اخلو اول د هول سیل نه اخلو، بیا داسې مایکرو پرایویټ لیبل ته ځو، بیا پرایویټ لیبل ته ځو. صحیح ده؟ خو اوس هول سیل څه څیز دی؟ هول سیل دې ته وایي که نه چې کله ته د بل برند نه صحیح ده د هغو نه ته پراډکټ واخلې، صحیح ده، په بل کې مطلب په سیوا مقدار کې ته د هغو نه پراډکټ واخلې او هغه دلته کې په امازون باندې خرڅې یو پیس دوه پیسز، نو دغې ته ویلی کېږي هول سیل. صحیح ده؟ اوس د هول سیل مقصد دا نه دی چې تو دې مطلب 1000 پیسز دی واخلې. صحیح ده؟ ته چې دی په دې کې 50 پیس هم اخیستی شي، 100 پیس هم اخیستی شي، څومره ستا سره بجټ وي. صحیح ده؟ ستا په بجټ باندې ډیپینډ کوي. صحیح ده؟ بیا زمونږ سره تړ راځي ډراپ شپینګ. ډراپ شپینګ څه څیز دی؟ ډراپ شپینګ چې دی که تاسو به ډېر زیات اورېدلی وي، زه به تاسو ته ایکسپلین هم کوم. ډراپ شپینګ دی ته وایي چې تاسو کله هم بل چاله پراډکټ سیل کوئ، لکه تاسو به نومونه اورېدلي سی جی ډراپ شپینګ، داسې نور بلها ډراپ شپینګ به تاسو لیدلی وي. خو په امازون کې د ټول نه ریسکي بزنس چې دی هغه ډراپ شپینګ دی. صحیح ده؟ او ډراپ شپینګ چې دی هغه نه دی الاوډو. صحیح ده؟ په ډراپ شپینګ کې دا حساب کتاب وي چې تاسو پراډکټ چې دی هغه اخلی نه، هغه لیست کوي د خپل امازون اکاونټ باندې. صحیح ده؟ چې کله تاسو ته آرډرز راځي هغه ډیټیلز چې دی هغه تاسو سپلایرز له ورکوئ یا سی جی ډراپ شپینګ کې هغه سره کنیکټ کوئ، هغو له تاسو چې دی ډیټیلز دا ورکوئ او هغوی څه کوي؟ هغوی لیږي چرته کې د کسټمر ته لیږي. نو چې کسټمر ته په ټایم باندې ورسي نو کسټمر چې دی هغه سټیسفاید شي. خو چې کسټمر ته پراډکټ چې دی هغه په ټایم باندې ونه رسي نو کسټمر چې دی هغه بیا سټیسفاید کېږي نه او پراډکټ ریټرن کوي. او د دې د وجې نه بیا زمونږ د امازون اکاونټ چې کوم دی هغه بین کېږي. نو چې کله هم تاسو سٹارټ اخلی د هول سیل نه، بیا مایکرو پرایویټ لیبل، بیا پرایویټ لیبل، که فرض که څوک زمونږ پیډ کورسز کول غواړي، آنلاین کلاسز زمونږ کول غواړي، زمونږ سره په دې وټساپ نمبر چې دی تاسو رابطه کولی شئ. صحیح ده؟ بیا ویچ از بیسٹ ان UAE. په دوبۍ یا سعودي کې چې دی د ټول نه ښه ماډل کم یو دی. صحیح ده؟ یا په هر یو کې د ټول نه ښه ماډل کم یو دی چې مونږه کله هم امازون کو. صحیح ده؟ نو زمونږ سره ښه ماډل کم یو دی. ګوره هول سیل نه دی، د هول سیل دپاره چې دی تاسو له سمال بجټ پکار وي، لږ شانتي اماونټ درله پکار وي. صحیح ده؟ مطلب ستاسو سره لږې ډېرې پیسې وي نو تاسو پې خپل کار سٹارټ کولی شئ. د 30 40 50 هزار پاکستانیو نه چې دی تاسو هم سٹارټ اخیستی شئ په هول سیل باندې. صحیح ده؟ او سپیشلی په UAE او په KSA په دوبۍ او په سعودي عرب مارکیټ پلیس باندې. صحیح ده؟ او د هغې په مدد سره چې ستاسو بزنس گرو شي، ستاسو بزنس سپورټ شي، نو تاسو چې دی بیا ایزیلی موف کېدی شئ غټ مارکیټ پلیسز ته، کم چې UK دی، US دی، هغې ته هم چې دی تلی شئ. یا تاسو چې دی خپل MPL هم سٹارټ کولی شئ. MPL څه شی دی؟ MPL مایکرو پرایویټ لیبل. تاسو ته ما ووی چې وړوکی پرایویټ لیبل ځان له لانچ کول، یو وړوکی برینډ ځان له لانچ کول. صحیح ده؟ چې په هغې باندې بجټ چې دی هغه میډیم بجټ دی. صحیح ده؟ بیا بیگ بجټ پرایویټ لیبل چې کله تاسو خپل آفیشلی برینډ لانچ کوئ. صحیح ده؟ نو تاسو چې کله هم آفیشلی برینډ لانچ کوئ تاسو له بیگ بجټ پکار دی. کم از کم چې تاسو که په سعودي دوبۍ باندې تاسو پرایویټ لیبل سٹارټ کوئ نو چې کم از کم تاسو سره 15-20 هزار درهم چې دی دا تاسو سره اویلیبل وي. خو هیر از مای ریکمنډیشن، دلته کې زما ریکمنډیشن دی چې تاسو به اول د هول سیل نه سٹارټ اخلی. صحیح ده؟ چې تاسو پوه شئ په مارکیټ باندې چې یاره په مارکیټ کې څه چلیږي، په مارکیټ کې د څه ډیمانډ دی، په
پوره پروسس باندې پوه شئ صحیح ده په دې کې ستاسو ایکسپیرینس راشي نو تاسو بیا چې دی MPL سٹارټ کوئ کم چې مایکرو پرایویټ لیبل وي صحیح ده د هغې بجټ چې دی هغې کې بجټ کم ریکوایرډ وي که فرض که ستاسو سره بجټ بیا سیوا وي او هول سیل تاسو وکړلو ستاسو سره ایکسپیرینس رالو نو تاسو چې دی خپل پرایویټ لیبل چې دی هغه هم سٹارټ کولی شئ نو د دې چې دی دا کمی خبرې ترې چې تاسو ته ما وکړلې د بجټ په باره کې د سمال که فرض که تاسو د په سعودي دوبۍ باندې سٹارټ کول غواړئ هول سیل د 30,000 نه والا 40,000 50,000 بیا مخکې پسې ځه تاسو هول سیل سٹارټ کولی شئ صحیح ده بیا MPL چې کوم دی مایکرو پرایویټ لیبل د مایکرو پرایویټ لیبل لپاره پیسې چې کوم دی نو هغه د 3,000 درهم پورې چې دی هغه انپ دی د 3,000 نه والا تر د 6,000 درهم پورې چې ستاسو سره اماونټ وي نو تاسو دا MPL سٹارټ کولی شئ صحیح ده ښه که فرض که تاسو دا هول سیل زده کوئ MPL زده کوئ پرایویټ لیبل زده کوئ نو ستاسو سره یو ټپس دا راشي چې تاسو بیا پروفیشنلز د بزنسز لا تاسو چې دی سرویسز هم ورکولی شئ نو په هغې باندې هم چې دی تاسو ښه کافي ارنینګ کولی شئ نو انشاءالله امید ده چې ستاسو به په دې باندې پوهه شوي په دې هر څه به ستاسو ذهن چې دی هغه کولاو شوی که بیا هم ستاسو څه تپوس وي تاسو زموږ نه په کمنټ کې کولی شئ او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به درته A to Z هر یو دغه چې دی ایکسپلین کوم چې د پرایویټ لیبل د پاره روډ میپ سره پرایویټ لیبل به مونږ څنګه سٹارټ کوو په امازون کې امازون هول سیل به مونږ څنګه سٹارټ کوو امازون MPL مایکرو پرایویټ لیبل به مونږ څنګه سٹارټ کوو دا به پر روانو ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته چې ډسکس کوم تاسو ته به ایکسپلین کوم نو که تاسو زمونږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته د ویډیو نوټیفیکیشن چې دی هغه په ټایم باندې میلاویږي So bye bye for now. We will see inshallah in the next video.